د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي طالبانو ته مې تازه شرط ایښودی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله لرم چې طالبان باید زما دغه شرط پوره کړي. هغه ویلي که طالبانو زما دغه شرطونه پوره کړل نو زه به په افغانستان کې جنگ ته د ختمېدو ټکي کېږدم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود د اسټرالیا په وینا کې د طالبانو د مخالفو شخصیتونو د دوهمې غونډې ترڅنګ له ځینې لویدیځې رسنیو سره په خبرو کې مدعا شوې چې د افغانستان زیاتره خلک طالبان غواړي او له طالبانو هم هیله لرم چې زما شرط پوره کړي ترڅو په افغانستان کې جنګ ته د ختمېدو ټکي کېږدو. د افغانستان د شمالي جبهې مشر احمد مسعود په اسټرالیا کې د وینا د غونډې ترڅنګ په یو لړ څرګندونو کې وویل د ځینو شرایطو په اساس حاضر دی د طالبانو پر ضد مقاومت پرېږدي. فارس خبري سایټ راپور ورکړ د افغانستان د ملي جبهې مقاومت مشر احمد مسعود په وینا کې په یو لړ څرګندونو کې وویل که طالبان د ملګرو ملتونو او د بي پلوه هیوادونو په څارنې سره د انتخاباتو له ترسره کېدو سره په خپلای شي نو دی حاضر دی له مقاومته لاس واخلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.